د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د پاسپورت امریت لپاره نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د زابل ولایت مقام د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي چې تېره ورځ د زابل ولایت د پاسپورت امریت لپاره نوې ودانۍ د یو لړخاسو مراسمو پر مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په همدې موخه په جوړو شوو مراسمو کې د زابل والي، امنیه قومندان او مرستیال والي په ګډون یو شمېر نور مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. یاده ودانۍ چې 12 کاري دفترونه، د ښځو او نارینه‌و لپاره جلا جلا خونې، تشنابونه او مسجد لري، د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست له لوري د 12.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د یوه کال په موده کې بشپړ شوه. اعلامیه زیاتوي چې په یادو مراسمو کې د دې ولایت امنیه قومندان قاري صلاح الدین ایوبي وویل دا ودانۍ به د پاسپورت په برخه کې د خدماتو وړاندې کولو بهیر ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. بلخوا د زابل والي محترم شیر محمد شریف سیمه ییز مسؤلین مخاطب او زیاته کړه چې هر مسؤل د یو بل په چارو کې د مداخلې، غفلت او اداري فساد څخه لا هم ځان وساتي. نوموړي پر ولسي خدمت او له ولسونو سره پر ښه چلند ټینګار وکړ. ښاغلي شریف همدارې زیاته کړه چې د مشرتابه مقام حکمونه، فرمانونه او د نظام پالیسي باید په پوره ژمنتیا ومنل سي او هڅه دې وسي چې دا پالیسي په ټولنه کې پلي سي.